أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. وقال تعالى وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. صدق الله العظيم. محترم معزز سامعینو، پتیرو سلورو حلقو کې د الله جل شانه خپل خبرې او خطاب بندگانو سره روانو. زما عزیزانو، الله جل شانه و پیژنئ. الله د پیژندلو ذات دی، الله د معرفت والا ذات دی. الله سره جوړ وکړئ، کائنات به ټول تاسو سره جوړ وکړي. اعمل لوجه واحد يكفيك الوجوه كله. یو لپاره کار وکړئ، هر څه به تاله کافي شي. یو درنه پاتې شو، هر څه درنه پاتې. یو در راضي کړو، هر څه درنه راضي دي. یو درنه خطا شو، هر څه درنه خطا دي. زما ځانو، دا ګیټ مه پرېږدئ. دا د غني ذات ګیټ دی، دا د غني ذات ور دی. دا چې کولاو شو، دا بیا نه بندېږي، او دا چې بند شو بیا نه کمېږي، بیا نه کولاوي. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده أبدا. اغا الله سره تګي مکوئ، برګي مکوئ، توبې له ټیم مه ورکوئ. هغې تاسو له ټیم درکړی، دا ټیم غنیمتي وګڼئ، ځکه چې موت نامعلوم مېلمه دی. پته نه لګي د کومې لارې نه، او د کومې کړکۍ نه، او د کوم سوري نه، او د کوم ګیټ نه، او د کوم اکسیډنټ نه، د کومې بیمارۍ نه، د کومې ګولۍ سره، د کومې نړۍ سره، او د کوم خوب سره دا هر څه ختم شي او کهاني بدله شي، او هغه سلسله شروع شي چې په سترګو بیا ښکاره کېدل، او دا چې ښکارېږي او بیا بند شي. ملائکو لیدل شروع شي، د آخرت لیدل شروع شي، د قبر لیدل شروع شي. هلته بیا مناجات او بیا چغې بیا بیرته واپسي. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. الله فرمایي که دا واپس کړم دی، بیا هغه نافرماني شروع کړي. نو زما ځانو، هر ځای کې الله زموږ سره د مینې محبت خطاب داسې کوي: یا ابن آدم لا تکن ممن یقصر التوبه ویطول الامل. ای د بني آدم اولاده، دا هغې کسانو نه مه جوړېږه، دا هغې ډلې نه مه جوړېږه چې په توبې کې تقصیر کوي. اوس به توبه کوم، سبا به توبه کوم. توبه غلطی، غلطي کوه او بیا به توبه وکړم، او بیا به توبه وکړم. هلک المسوفین، هلاک شو هغه کسان چې نن په سبا چې و سبا به بل سبا. هر شبی گویم که فردا ترکین سودا کنم، بازو چون فردا شود امروز را فردا کنم. هر شپه وایم چې سبا به توبه کوم، سبا بیا راشي بیا توبه، او بیا غلطي کوم، بیا په هغې خپل لین روان یم. او خپل امیدونه مه اوږدوه، دا غلط امیدونه او غلط سوچونه دا پرېږده. ویرجو الاخرة بغیر عمل، آخرت غواړي او عمل ولا نه کوي. یا الله پاکه زما آخرت ښه کړي، یا الله پاکه زما آخرت ښکلی کړي، یا الله شفاعت را نصیب کړي، یا الله پل صراط اسانه کړي، یا الله جنت اسانه کړي، یا الله بغیر حساب و کتاب یا الله خپل دیدار را نصیب کړي. ډېره اوږدې دواګانې مونږ پښتنو زده کړي دي. دا دواګانې به کوو خو عمل نشته. هغه 2 رکعته مونځ په تجارت باندې کوو، په کاروبار باندې کوو، بس د هغې بدله غواړو فوراً، او ټوله ورځ په خپل سوچ او په خپل خیال او په خپل زړه په کیسو روانه. د نیکانو خبرې به کوې، ښې غټې غټې خبرې به کوې، او اعمال به د منافقینو کوې. یقول قول العابدین ویعمل عمل المنافقین. عجیبه خبره ده. ان اعطي لم يقلع، چې ورکوم یې قناعت نشته. وان منع لم يصبر، او چې بیا ترې منع کړم بیا صبر نشته. مال ختم شي بیا کنځلې دي، بیا رسوایي ده، بیا غلا ده، بیا حرام دي، بیا سود ده، بیا د غلطو لارې لټې. یامر بالخیر ولا یفعله. خلکونه وایي چې نیکي کوئ، دا کوئ، او خپله فعل هغه د نیکۍ نه کوي. د خیر خبرې خلکو نه کوي، او خپله بیا عملي نه، خپل بیا عمل نشته. وینهى بالشر ولم ينتهي عنه، او خلک شر نه منع کوي او خپله نه منع کوي. محبت د صالحینو سره لري او د هغو نه نه، او بغض د منافقینو سره لري. بغض کې په ظاهر باندې یاره دا منافق ده، دا مې نه خوښېږي، دا فاسق ده، او خپله د هغې منافقینو نه
يقول ما لا يفعل لا يفعل يقول ما لا يفعل ويفعل ما لا يؤمر ويا غشيت على عمل بما ذكر لما تقولون ما لا تفعلون قرآن لا خبر ولا خبرك ويجه ولا بيعمل لك وهذا أفعال كي تبغي ما تتعالى أمر لا يشوي أو تعالى بحكم لا يشوي تاسر وفاك كي وتوفى نكي لا فرما يوفوا بعهد يوفي بعهده وفاء والي وفاء خبر نكي يا ابن آدم ما من يوم جديد إلا والأرض تخاطبك في قولها تقول لك هذا ورث نبي راسي زمكة تعالى خطاب كي او دا خبره تاسو راکې اے اولاد د بنی آدم زما په سر باندې ګرځي زما په وګو ګرځي په ما باندې سپور ګرځي بیا به زما په خېټه کې ډېر غمجن راشي ډېر به په غمونو سره د غمونو غرونه به در باندې پراته وي زما خېټې ته به راشي ځکه چې دا زما په سر باندې د شهوتونو مزې اوچتول غلطي دې کوله د الله نافرماني دې کوله په حرامو چلېدلې او بیا به زما په خېټه کې چینجي خوري ای اولاد د بني آدم دا خبره یاد لره انا بیت الوحشه زه د وحشت کورم وانا بیت مسائل او زه د سوال او د جواب کورم وانا بیت الوحده زه د تنهایی کورم او د ظلمت کورم او زه د لړمانو د بارانو کورم فاعمرني ولا تخربني ما جوړ کا ما برابر کا ما مخرب ما متبع کا موږ دنیا جوړ کړې ځکه د آخرت نه یریږو موږ آخرت جوړ کړی وای الموت جسر يوصل الحبيب الى الحبيب دا موت جسر ده دا موت یو کل ده یو لاره ده چې خپل محبوب له رسي عاشق او معشوق سره یو ځای کوي چې زموږ د الله سره محبت او مینه نشته ځکه یریږو او ځکه غمیږو او د موت نه د بچېدو لپاره سرحاو لارې لټو خو چې کوم ځای کې په کوم ځای د دنیا کې الله جل شانه فرمایي اينما تكونوا آسمانونو کې او که په ځمکه کې که د ځمکې نه لاندې او که په بسترو کې او که په بنګلو کې او که د سونې او چاندي په ډېرونو کې او که په قصرونو کې او که د خپل ګارد سره پټې او که په اسلحو په منځ کې او که د اټمونو په منځ کې او که په هر ځای کې یاد لرئ یوه خبر یدرککم الموت موت به تاله راځي دا موت به تا ختموي دا موت به دې دا مرۍ نیسي دا موت به دې لاسونه بې حسه کوي دا خپې به دې ختموي دا سوچ او دماغ به دې ختموي ولو کنتم فی بروج مشیده پر خو قصرونو کې او که په بنګلو کې او که په حصارونو کې پټې زمانه نشي پټېدلی دا موت به تا پسې راتلونکې ورځې به در پسې زما ځان دې لپاره تیاري پکاره ده خپل ځان جوړول پکار ده الله دې موږ پوه کړي الله دې موږ تیار کړي الله دې په دې خبرو باندې موږ د عمل توفیق راکړي واتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على النبي المختار وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته